سلامونه دوستانو، جوړ په خیر، په دې هیله ښه به یاست، وختونه په خیر یې. راین سیند دی، د اوبو شور دی، کندهاري موسیقي. بس نو محبت خان را سره دی. محبت خانه څنګه یې؟ مننه خانه، خیر شو. ته په خپله څنګه یې؟ زه خو هم ښه یم. بس نو په کندهار کې موږ یو داله لرو، داله ورته وایي نه؟ او زه به دا لږ کرار کړم چې دا یاران په کندهار کې موږ داله یا کاسه ورته وایي. بس دغه څپې دي. زه به هر مازدیګر د جمعې په ورځ د ماما سره ورتللم، نو ډېر ښه خوند بیا کوي. اوس دلته راځم، د اوبو شور، څپې وروره عجب هغسې سکون راکوي چې هغسې یو تصویر راکوي، عجبه خوند کوي. نو تاسو په ولایت کې داسې یو شی مه شته که نشته؟ لکه تا چې څنګه وویل چې زمونږ په کندهار کې د علف په نوم یو ځای و، هغې ته ورځو. و ډېرې اوبه دي. خو بیا زمونږ په کونړ کې مشهور چې دی او زمونږ ته نږدې مو د کونړ سیند چې هر چا ته پته ده. کونړ سیند و نړیوال. هغه موږ نه ټول نیم ساعت لرې نه و. نو هلته ما ستا په شانتې یو ملګری لرو، نو یو ځای به هغې سره راتلو، د سیند غاړې لیدله به. نو هغې ډېرې اوچتې اوچتې چاپې به وي، د چاپو شور کې به یو بیل سکون و، ارامتیا به و، عجبه خوند کوي. نو ته دا تا هم په وطن کې میلې کړي دي. نو دوستانو بس نو ځای مو خالي دی. ما او محبت خان دلته راځو او زما د چا پر چم د سکون د راحت ځای دا دی. او دلته د قدرت شوقي یو ښایسته سندره چې د مفتون صاحب شعر دی، په ډېر ښایسته طرز کې ویلې ده. نو بلا جلا خوند کوي وروره. تاسې د اوبو څپې وینئ. دا سندره څنګه ده؟ والا سندره ډېره کندهارۍ لهجه ده، خو ډېره خوږه لګي. صافه ده؟ ښه صحیح ښه ده. سندرې انتخاب کې مې منلې. ډېره ډېره مرغان دغسې خپله په طبیعي پکښې راځي. وکه یا